بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه د رب ذوالجلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د خوږ درملګري عطا الرحمن ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه. عزتمندو کتونکو، دا وخت مونږ په سوات کې، په ډسټرکټ سوات کې زما پسند ارمان سراج نوم د چا نه پټ پناه نه دی. اسمان یو ځلنده ستوری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سراج ښې طبیعت دې ښه دی؟ ښه. تاسو څنګه ښه؟ شکر. زمونږ خو ډېر لرې لرو سراج. مننه مو کوم چې دومره د لرې نه راغی، او خاص کر تاسو او ثناء الله صاحب در سره راغی، نو هغو ته هم ډېر خوشحاله یو، او مېلمانه هم راغلي ستاسو سره. ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی، او ثناء الله ځان سره راوست. او دا کیمرمین خو دوی پېژنو، کوم ثناء الله دی؟ ثناء الله پکچر وباسه. همدغه حق کیمرمین ده. بلکل. ثناء الله سره ملاقات وشو، خوشحاله شو کیمرمین صاحب؟ بلکل خوشحاله شو. څه فیلینګ کوي احساسات؟ بلکل داسې محسوسوم چې دومره غټ سړي سره زه ناست یم، او زه هم د هغه په مخ کې بیا شعرونه یم. او پیغله چې پڼ سړي له ورکې ګرانه، او لکه د لم ټوټه چې سپی وتښتوینه، او خواله مې ما راز شرمېږم، دومره پوهېږم چې ما تاله درکوینه. او کدی زما دیدن یادېږي ګرانه، او د ګودر غاړه اجاره واخله مینه، او ته به مې یو ځای بل ځای ګورې، زما به ستا دیوال ته سا ختلی وینه، او د ملکنډ سر نه دنګه ګرانه، او د یار قلنګه په سر سترګو دې منمه، او سر ته مې سپینه سنګل کېږده، د خپو سپلی مې سر ته ډېرې ایښي دینه، او مسافریش لیدلی کټ دی، او مالش لیدلی کټ کې نه راځي خوبونه، او سپوږمۍ په ما دې احسان نشته، زما جانان د دې والا په سوري زینه، الله ګلدانه دانه دانا دانا شراب راکه پیمانه په پیمانه، الله ګلدانه دانا، او خد چې سترګې دې وړې دي جنۍ، الله ګلدانه دانا دانا دانا، الله ګلدانه دانا، او که چېرته غټې وې خوړلې بدیومه، الله ګلدانه دانا دانا دانا، الله ګلدانه دانا. اوس راته نورې څه ښه سره ته یادې زموږ کتونکو سره ډالۍ کړه، زمزمه کړه. وایي د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري، د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري، د وخت د ګزارونو د جواب سړی دې نه مري، د علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي، د علم دښمنان که په لار کېږي که مړه کېږي، خو خدای د قلم او د کتاب سړی دې نه مري، او زمونږ د وطن د بقا راز په دې کې پټ دی، زمونږ د وطن د بقا راز په دې کې پټ دی، چې هر سړی دې مري خو د پنجاب سړی دې نه مري، او د کرکې ګناهګار دې د دنیا د مخه ورک شي، د امن او د مینې د ثواب سړی دی. وایي تږی اوبه واخله، کیسه ختمه زړه غواړي مو زړه واخله، کیسه ختمه نه که نه د یو لاسه ټپ نه خېږي، نه که نه د یو لاسه ټپ نه خېږي، څه راکه اوسه واخله، کیسه ختمه وایي چې شاعري د دومره خوښه ده، ای زما مازه واخله، کیسه ختمه غرس په کباړي که ده زما پیزار ځان نه پرې رانجه واخله، کیسه ختمه نه نه د جیدات په سر مې مه وجنه، نه نه د جیدات په سر مې مه وجنه، هر څه ستا شتره واخله، کیسه ختمه او ای منیر جانه دا یو زړه مې دی، زه پرې دا ته واخله، کیسه ختمه. جی زما د والد صاحب یو شعر دی، وایي غزل دی، وایي ساندې به سندرې شي وخت به پکې لګي، ساندې به سندرې شي خو وخت به پکې لګي، پاکې به خبرې شي وخت به پکې لګي، ختم به دوران د ظلم جبر شي، رڼا به شي لوړې به جوړې شي، وخت به پکې لګي، او دا د تور نظام تور ځناور به په قابو کې شي، ماتې به یې ښکرې شي
خوښ به پکې لګي او دلته به د امن مرغۍ والوځي راوالوځي لویې به یې وزرې شي خوښ به پکې لګي ونه به وي سراج خو اخترونه او میلې به وي ورکې به دایرې شي خوښ به پکې